السلام علیکم دوستانو دې ویډیو کې مونږ وایو انګلیسي یو څو جملې کمې چې مونږ زیاتره د منفي اړخ لپاره کارو یا کله چې مونږ په یو څیز باندې کمنټ پاس کوو نو منفي کمنټ هغې لپاره مونږ کارو ځکه چې دې کې آډ لغات استعمال شوی آډ لغات معنا دا ده چې عجیبه د جملې او موضوع په تړاو باندې معنا هم بدلولی شي نو ویډیو تر پایه وګورئ That's an odd question. That's an odd question. عجیبه پوښتنه ده. یا ویلی شي خراب پوښتنه ده. ښه پوښتنه نه ده. That's an odd question. دا عجیبه پوښتنه ده. His behavior is odd today. His behavior is odd today. د هغه رویه نن عجیبه ده. چې یو مثال یو وخت څوک رویه بدله کړي عجیبه غوندې یا خرابه رویه ته دا ورته استعمالولی شي his behavior is odd today نن یې رویه ښه نه ده د هغه رویه نن عجیبه ده That sounds odd to me That sounds odd to me دا ماته عجیبه ښکاري یو خبره څوک وکړي ته داسې عجیبه خبر ده لکه څنګه چې ما مخکې ویلي دا ټولې جملې موږ د منفي اړخونو دپاره کارو نو that sounds odd to me دا ماته عجیبه ښکاري یعنې دا خبره داسې عجیبه غوندې راته ښکاري It was an odd smell It was an odd smell خراب بوی و یو ځای ته لاړ شي بوی در باندې ښه ونه لګي ته وایې that was odd smell یا it was an odd smell ډیر خراب بویو یا ډیر عجیبه بویو He has some odd ideas He has some odd ideas هغه ځینې عجیبه نظرونه لري نظرونه یعنی نظریې هغه عجیبه نظریې لري I feel a bit odd today I feel a bit odd today زه نن عجیبه احساس کوم یا داسې هم ویلی شي چې زه نن ښه نه احساس کوم زه نن طبیعت مې خراب دی I feel a bit odd today زه نن عجیبه احساس کوم یعنی زه نن ښه احساس نه کوم I had an odd dream I had an odd dream ما یو عجیبه خوب ولید I had an odd dream ما یو عجیبه خوب ولیدو خراب خوب مې یعنې ولیدو This looks so odd. This looks so odd. دا ډیر عجیب ښکاري ډیر مختلف ښکاري ډیر ښه نه ښکاري څوک ته وایي یو څیز درته وښیي دا څنګه ښکاري This looks odd. So odd یعنې ډیر عجیبه